د لویو بښونکي څښتن الله په نامه سلامونه او نیکې هیلې تاسو ټولو ګرانو زده کوونکو ته. ستاسو ښوونکې مرضیه غفوري بیا هم د پښتو مضمون د شپږم ټولګي د لوست سره تاسو سره یم چې د زموږ د نن ورځې لوست عنوان مو هم دی حضرت علي کرم الله وجهه چې د کتاب پاڼه هم ده 14مه. زموږ جلسه ده 21. ګرانو زده کوونکو بیا هم د بسم الله الرحمن الرحیم په ویلو سره خپل لوست پیلوو. ګرانو زده کوونکو موږ تېره ورځ کوم لوستم چې ولوستو هغه د حضرت علي کرم الله وجهه په اړه و چې موږ ولوستل چې حضرت علي کرم الله وجهه زړور انسان و چې دی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څلورم یار هم و او د دې ترڅنګ مو دا موضوع مو هم ولوستله چې دی په مکې معظمې کې زیږېدلی دی، البته 21 کاله مخکې له هجرت څخه چې خپله دغه حضرت علي کرم الله وجهه وایي د ماشومتوب څخه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د اخلاقو پیروي کوله او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره مینه درلودله. او دې وروسته په دې موضوعاتو چې پوه شو هغه دا و چې کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله لخوا په پیغمبري مبعوث کېږي د هغه وخت وي چې حضرت علي کرم الله وجهه د کوچنی ماشوم و چې اسلام ته مخه کړه او اسلام دین ته مشرف شو. او تر دې څخه وروسته هم ولوستو چې د خپل د خلافت په موده کې ډېر زیات فتوحات هم کړي وو. دا هغه موضوعات وو چې موږ په تېر ورځ پوه شو او تاسو معلومات ترلاسه کړ. بیا مو هم د دې لپاره تکرار ویل چې ستاسو د ذهنونو ته یو ځل بیا هم تکرار شي. بیا هم تاسو ته وایم حضرت علي کرم الله وجهه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څوام یار و؟ ډېر ښه څلورم یار. دی چېرته زیږېدلی و؟ په مکې معظمه کې. ډېر ښه ګلالۍ ماشومان تاسو ټول درس زده کړی دی او دی 21 کاله مخکې له هجرت څخه په مکې معظمې کې زیږېدلی. کوچنی ماشوم چې اسلام ته مخه کړه یعنې لومړنی کوچنی ماشوم چې کوم هغه څوک و؟ ډېر ښه حضرت علي کرم الله وجهه و. نو د دې ترڅنګ دا مو هم ولوستل چې حضرت علي کرم الله وجهه ډېر فتوحات کړي وو او د خپله د خلافت په موده کې ډېر زیات خدمت کړی د خپلو خلکو ته او د په اخلاص او تور او میړانه زړورتیا او همداسې په جهاد کې هم ډېر ساری نه لیدل کړی، ډېر زیات شهرت ته رسېدلی و. او د دې ترڅنګ په دې موضوع پوه شو چې خپله حضرت علي کرم الله وجهه د هجرت په 40 کال کې د روژې په 19مه ورځ په شهادت ورسېده. ګرانو زده کوونکو انشاءالله په دې لوست کې تاسو ستونزه نه لرئ. ما ځینې د حضرت علي کرم الله وجهه ځینې ویناوې مې رااخیستې دلته تاسې وګورئ. دا تاسو ته لولم. وایي کله چې مې زړه وغواړي چې د خپل رب سره خبرې وکړم نو لمونځ کوم او کله چې وغواړم رب زما سره خبرې وکړي نو د قرآن شریف تلاوت کوم. ګرانو زده کوونکو تاسو د حضرت علي کرم الله وجهه په وینا هم ولوستله چې هغه ویل یعنې کله وایي چې زه وغواړم د الله جل جلاله سره خبرې وکړم. کله کله د انسان زړه غواړي چې د خپل رب یعنې خدای پاک سره اړیکه ونیسي. کله کله انسان ډېر ناراحته وي او زموږ د دغه راحتي لپاره چې خپل ځان ډېر راحته احساس کړو او دغه خفګان له منځه لاړ شي او صبر وکړو د خپل د هغه لحظاتو کې چې خدای مه کړه موږ ته کوم غم او خفګان مخ شي، نو هغه وخت موږ باید څه وکړو؟ لمونځ وکړو، عبادت وکړو، د خدای پاک سره اړیکه ټینګه کړو، د خپل د ګناهانو څخه توبه وباسو
نو حضرت علي کرم الله وجهه هم همدغسې ویلي دي او دا یې ویل چې کله وغواړم نو خپله خدای پاک سره خبرې وکړم نو هغه وخت وایي قرآن شریف تلاوت کوم. یعنې قرآن شریف تلاوت همدې حیثیت لري لکه داسې چې موږ خپل رب سره اړیکه ټینګوو او خبرې کوو. نو ګرانو زده کوونکو تاسو هم مطمئنم دا کار کوئ خو بیا یې هم تاسو ته تکراروم چې خپل لمونځونه وکړئ 5 وخته لمونځ له یاده مه وباسئ. د ژوند کار زیات دی تاسو مطمئنم چې منظم تقسیم اوقات ته جوړوئ خو کله کله داسې کېږي چې د انسان ځینې کارونه وړاندې وروسته شي غیر منظمه شي نو تاسو په دغو حالاتو کې هم خپل لمونځ مه هېروئ ځکه چې د ټولو بریالیتوب د ټول نیکمرغیو کلي د همدغه لمونځ او زموږ او ستاسو عبادت دی. دلته حضرت علی رضی الله تعالی عنه بیا هم فرمایي د لمانځه د اهمیت په اړه چې وایي که چیرې تاسو په اوبو کې ډوبېږئ او ستاسو په یاد شي چې د لمانځه وخت دی نو د لمانځه نیت وکړئ. یعنې دغسې حالاتو کې هم تاسو کولی شئ چې د لمانځه نیت وکړئ او لمونځ وکړئ. نو زه مطمئنه یم چې مخکې مې هم ویل تاسو خپل لمونځونه نه قضا کوئ خپل لمونځونه کوئ او د ژوند کارونه ډېر دي خو موږ او تاسو باید هڅه وکړو چې د خپل عبادت وخت نورو کارونو ته ونه کړو خپل عبادت په خپل وخت کې وکړو. بیا هم وایي کوم شخص چې خپل خلک پرېږدي هغه د پردو لاس ته ورلویږي. یعنې موږ او تاسو خپل خلک باید پرې نه ږدو هغه له یاده ونه باسو. موږ د نړۍ هر ځای ته چې ولاړ شو د نړۍ په ګوټ ګوټ ته چې لاړ شو موږ هغه اهمیت هغه ارزښت چې د خپل هیواد کې لرو د نړۍ په هیڅ ځای کې نه لرو. د نړۍ هر ځای ته چې لاړ شو د یو مهاجر په توګه یادېږو خو د خپل هیواد کې د یوه پادشاه په څېر ژوند کوو. یعنې آزاده یو هر څه کولی شو. نو خپل خلک هیڅکله مه هېروئ. د یوه مسلمان درد چې د نړۍ په هر ګوټ کې وي هغه خپله درد وګڼئ هغه سره همدردي وکړئ بې تفاوته پاتې نه شئ ځکه چې زموږ دغه ایماني وجداني دنده همدا ده بې تفاوته باید ونسو د نورو خلکو په مقابل کې په خاص ډول د مسلمانانو په مقابل کې د خپل د هیوادوالو په مقابل کې بې تفاوته ونه اوسو او هېڅکله هم هغوی یوازې پرې نه ږدو. کله چې څوک موږ په ستونزې کې وینو باید هغه سره مرسته وکړو تر څو چې ستونزې حل شي ځکه چې که چیرې موږ د خدای پاک بندګانو سره مرسته وکړو مطمئنه اوسو چې خدای پاک هم د خپله هغه بندګانو سره مرسته کوي چې د خدای په رضا هغه له د خدای پاک نورو بندګانو سره مرسته کړې ده. نو په دغسې حالاتو کې چې موږ او تاسو یو څوک که چیرې موږ او تاسو د یو افغان په توګه یو بل ته لاس ورنه کړو د یو بل سره همدرده ونه اوسو هیڅ ځای ته رسېدی نه شو په یوازې توګه. ژبه هیره کو تبعیض لرې کو زموږ دین ویلی دی او د دنیا او آخرت نیکمرغي هم په همدې کې ده. کله چې موږ پوهیږو چې تبعیض ګناه ده بیا هم ولې دا کار کوو. راځئ چې هر یو دا کار پرېږدو په خاص توګه تاسو ګلالی ماشومان تنکي ځوانان چې زموږ د ټول هیواد سترګې ستاسو خواته دي د هغوی امیدونه تاسو خواته دي نو تاسو هم د یو داسې شخصیت په توګه باید په ټولنه کې تبارز وکړئ چې دا منفي ټکي چې زموږ په هیواد کې دي د خلکو په منځ کې دي د خلکو په ذهنونو کې دي دا انشاءالله تاسو سره نه وي او د یوه نوي او ښه بدلون سره تاسو خپل ټولنې هیواد دین او دنیا او آخرت لپاره خدمت وکړئ. ګرانو ماشومانو انشاءالله چې تاسو هم زما خبرې اورېدلې وي او همدغه کارونه وکړئ او د خپل راتلونکی روښانه کړئ ځکه چې تاریخ کې چې تاسو وګورئ هر هغه چا چې دغه موضوعات ته پام کړی نه دی یا هم د خپل خلکو نه یې کرکه کړې هغه یې ځای ته رسېدلی نه دی او به نه رسېږي هم.
راځو همدغسې د دې لوست کوم فعالیتونه چې دي تاسو ته لږ لارښوونه کوم. تاسو کولی شئ بیا دا په خپلو کتابچو کې ولیکئ. دا باید تاسو ګران ماشومان دغه متن چې په کتاب کې ولوستو، کوم متن چې په کتاب کې دی دا ګورئ تاسو باید دا په ډېر دقیقه توګه ولولئ او مهم ټکي ما تاسو ته ویلي له یاده یې کړئ، لکه چې څوم یار وه، څه ډول فتوحات یې کړي دي، کوم کارونه یې کړي، چېرته زېږېدلی وه الله تعالی جل جلاله او په کومو کلونو کې او چېرته وفات شد. د روژې میاشتې کې 19مه روژه ده. دغه موضوع تاسو له یاده کړئ. بیا راځئ دغه فعالیتونو ته دا هم په کتابچو کې له یاده کار وکړئ. لومړی ویلي دي باید حضرت علی کرم الله وجهه په هکله اورېدلې کیسه د نورو ته ووایي. یعنې کومه کیسه که تاسو لوستې د حضرت علی رضی الله تعالی عنه په اړه تاسو کولی شئ هغه خپله نورو کلالیو زده کوونکو ته ووایئ او یا هم کوم ماشومان چې تاسو سره ناسته ولاړه لرئ دغسې دیني کیسې زده کړئ، د یو بل سره یې شریکې کړئ. مثلا تاسو که 4-5 ملګري یاستئ نه، کیدای شي په یوې اونۍ کې یا په 2 اونیو کې یو کتاب یا هم په میاشت کې یو کتاب چې تاسو ولولئ، بیا هغه په منظم ډول یو ځای کښېنئ، یو بل ته قیصه وکئ. یعنې په یو میاشت کې که تاسو یو کتاب مطالعه کړئ او هغه یو بل سره شریک کړئ، د 5 کتابو په برابر تاسو معلومات زیاتېږي. نو دا یو ډېر مفیده کار دی. انشاءالله تاسو دا کار کوئ. داسې خوږې کیسې زموږ د پیغمبرانو، زموږ دیني قصې او یا هم د هسې کیسې چې پند وي، عبرت وي د انسان د ژوند لپاره، تاسو کولی شئ کلالي ماشومان هغه ولولئ او راځئ خپله همزولو ته هغه کیسې ووایئ. ډېر خوږ بحث به وي، ډېر خوږې اړیکې به ستاسو ترمنځ رامنځته شي. وایي دغه لاندې پوښتنې ولولئ او د هغو ځوابونه دې په کتابچو کې ولیکئ. دا کوم پوښتنې چې دلته راغلي دي الف ب ج د دا پوښتنې تاسو اول واخلئ، ویل ولئ، ځان پرې پوهېږئ، بیا په منظم توګه هغه د خپلو کتابچو کې ولیکئ چې د هر یو په اړه ما تاسو ته بحث وکړو، خبرې مې پرې وکړې. انشاءالله تاسو پکې ستونزه نه لرئ. کلالیو زده کوونکو ته کورنۍ دنده هم ته وایي زده کوونکي د حضرت علی کرم الله وجهه لوست په خپلو کتابچو کې ولیکئ. دا کار هم تاسو کړی دی. انشاءالله دې درسي ساعت کې تاسو دغه فعالیت پر مخ بوځئ. تر بیا چې ستاسو د رڼا چوپړ ته حاضرېږم، تاسو په لوی او بښونکي خدای سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت.